د پخوا زمانې د یو کلي کیسه ده. د دې کلي نوم مرزاپور و. په دې کلي کې یو ښځه او خاوند د یو زوی سره اوسېدل. د سړي نوم عمران او د ښځې نوم شازیه، د زوی نوم یې فیصل و. دوی ډېر غریبانان وو. د روژې میاشت شروع شوه خو دوی سره د خوراک هیڅ نه و. عمران بیمار هم و خو بیا هم په کلي کې لږه شان سبزي خرڅوله او په هغې به دوی ګزاره کوله. ټوله ورځ به تېره شوه. په مازدیګر کې به عمران سره په لاس کې 100 روپۍ په بازار کې به خفه ولاړو. خو په هغې به هم عمران کور ته 100 پیکوړې او ګجورې یوړې او په هغوی به دوی په خوشحالۍ روژه ماتوله. دغسې ورځې تېرېدې. 100 میاشتې پس عمران نور هم بیمار شو او د عمران سترګې همیشه دپاره پټې شوې. شازیه کونډه او فیصل یتیم شو او دې نه پس د فیصل او د فیصل د مور د شازیې ژوند نور هم ګران شو. دغسې وخت تېرېده. 100 میاشتې پس روژه بیا راغله. کلی کې ټول خلک خوشحاله وو خو فیصل د خپل کور د چت د پاسه خفه ناست و. پلار ورته یادېده او جړل یې. مورې روژه خو بیا راغله خو دا ځل خو زما پلار هم نشته. د خوراک څه شته که نه؟ پښمنۍ به څه سره کوو؟ ما ته د خپل پلار یادېږي بچې، خو ته خفه کېږه مه ها. الله به خیر کړي. الله به دومره څه راکړي چې اوبه خورو. دا سوچونه مه کوه. هغه خو ستا خبره صحیح ده مورې، خو ما ته زما پلار ډېر یادېږي. ماله به دا ځل پکوړې څوک راوړي؟ ماله به دا ځل کچورې څوک راوړي؟ دا څه دي مورې؟ موږ به دا پښمنۍ دې وچې روټۍ او دې تشو اوبو سره کوو، نور څه نشته؟ نه بچې، بس همدغه یوه روټۍ ده. نیمه ته وخوره او نیمه به زه وخورم. او دغسې دوی دواړه دا پښمنۍ د یو وچې روټۍ او د تشو اوبو سره وکړي. مورې زه ځم بازار ته به لاړ شم. که چا راله څه کار راکړه یا راله چا څه د خوراک دپاره راکړل نو راوبلم. نه بچې، داسې وی ته به روژه کې کار څنګه کوې؟ په قلار کښېنه کور کې، هر څه چې وي بس الله به راکوي. کار له مه ځه. نه مورې ځمه، څه خو به راوړم. او دې نفس فیصل ماشوم د خپل کلی بازار ته روان شي. او فیصل په بازار کې کله یو دکان لځي او کله بل لا، خو څوک هم فیصل له کار نه ورکوي. ماما زه یتیم یم او پلار مې نشته او خوراک هم راکره نشته، نو که دکان کې دې لږ کار راکړه نو. دروغ شماله دروغجنه نه. خیر ماله ستا غوندې خو یو لس د ورځې راځي دروغ وایې. دروغجنو ته شی په ګلوستې ځمکې لرو ژر ځه. دغسې به فیصل کله یو دکاندار رټل او کله بل دکاندار او ټوله ورځ د روژه په خوله ګرځېده. خو لږ ساعت پس فیصل لا په بازار کې په ځمکه 100 خراب ټماټر او مرچکي میلاو شي، هغه راواخلي او کور ته روان شي. بچې ته چېرته وې؟ ټوله ورځ دې تېره کړه او څه دې وکړل؟ مورې ما ته خو کار هم میلاو نه شو، چا سره هم نه کړل. د حیا د زما بچې مه جاړه، راشه راشه مه جاړه ها. دغه 100 ټماټر او مرچکي راته میلاو شو. او دې نه پس دوی دواړو لومبنۍ روژه ماتې د چټنۍ او د سپورې روټۍ سره وکړه. په سبا باندې بیا فیصل بازار ته لاړه. ټوله ورځ ګرځېده خو نه چا کار ورکوه او نه چا د هغه مدد وکړه. فیصل د جومات په دروازه کې هم کېناسته چې کیدای شي دلته زما څوک مدد وکړي، خو هلته هم چا پرې نه ښودو. پاسه خیر ماره، پاسه شبه تیزه نه ځه. دا ملا بیر کاروبار شروع کړی دی. ګرمي هم وه او د فیصل روژه هم، خو چې ډېر ستړی شو نو یو دیوال ته یې ډډه ووهله. خو لږ ساعت پس د فیصل نظر په یو ګاډي پرېوته چې یو د چت لاندې سپیرې له ولاړو. موسم هم ګرم و. فیصل سوچ وکړه چې دې ګاډي کې به لږ سویرې له کېنم او بیا به ځم، خو هغه دومره ستړی و چې په ګاډي کې سترګې ورغلې او اوده شو. خو لږ ساعت پس ګاډی روان شو. دغسې ګاډی روان و، مزلې کوو د یو کلي نه بل ته او د بل نه بل ته، او فیصل اوده و. 100 ګنټې پس چې د فیصل سترګې وغړې دي نو ډېر ویریده. ډریور ته ډېرې چغې ووهلې خو هغه د فیصل اواز وانه ورېده.
یو ساعت پس ګاډی په یو بل کلی کې ودرېده. ډریور چې فیصل ولیده نو هغه هم پریشانه شو. ډریور د فیصل نه ډیر تپوسونه وکړل خو فیصل دومره پریشانه او ویریدلی و چې د هغه د خولې نه یو لفظ هم نه وتل. او بل طرف ته د فیصل مور د فیصل په انتظار کې خفه ولاړه وه خو چې ډیر ناوخته شو او فیصل را نغلو نو د فیصل مور په بازار کې فیصل ولټول خو میلاو نشو. ډرایور فیصل د ځان سره کړه او د هغې کلي یتیمخانې ته لاړه او هغوی ته حواله کړه. خو فیصل هم جړل او مور یې یادېدله او بل طرف ته مور یې هم ټوله شپه په جړا کې تېره کړه. فیصل ته چرته لاړې یا زما زویه ته به چرته یا زویه ته به چرته. فیصل چې روژه ماتې هم کولو نو مور یې یادوله او جړل به یې. دغسې ورځې تېرېدې. یو څو ورځې پس یتیمخانې ته ښځه او خاوند راله. د دوی بچي نه و. فیصل یې ډېر خوښ شو او فیصل یې د ځان سره خپل کور ته بوتله. توکو د بچي دا کور سادي او کنه بچی نن نه پس ته زموږ زوی ته خبا کېږه مه بچي. داسې مو وایه چې مور پلار مې نشته موږ ستا مور پلار یو ها. دوی دواړو ښځې او خاوند به د فیصل ډیر خیال ساته او د فیصل سره د خپلو بچو په شان مینه کوله او فیصل سکول کې هم داخل که. فیصل هم دوی سره اوس ډیر خوشحاله و. دغسې وخت تېرېده. 15 کاله تیر شو. 15 کاله پس هغه ښځه او خاوند بوډا شوي وو او فیصل هم د هغوی د کمپنۍ مالک او مشر و. بل طرف ته د فیصل مور شازیه اوس هم ډیره بوډه شوې وه او په فیصل پسې د خفګان نه او په جړا باندې د هغې سترګې هم ړندې شوې وې. 15 کاله تیر شو خو فیصل به اوس هم خپله مور اکثر یادوله. یو ورځ فیصل کمره کې ناست وي موبایل کې نقشه کې خپل کلی لټوي چې فیصل ته په هغه نقشه کې خپل کلی مرزاپور میلاو شي او په سبا باندې فیصل خپل بیگ تیار کړي مور پلار نه اجازت واخلي او د خپلې مور د شازي په لټون پسې روان شي. او دغسې د یو څو غنټو مزل نه پس فیصل خپل کلی مرزاپور ته راورسي او 15 کاله پس چې د فیصل په خپل کلی نظر پریوزي نو غټه ساه واخلي او خوشحاله شي. او اوس هم د دې کلی هر کوڅه او بازار فیصل ته د هغوی د ماشومتوب سختې ورځې یادوي. یو ساعت پس فیصل د خپل کور دروازې ته ورسي خو یو ساعت دروازې ته ولاړ او په دروازې لاسونه وخي او بیا لږ ساعت پس فیصل خپل کور ته 15 کاله پس دننه شي خو چې مور وویني نو مور یې ړنده وي. اوس فیصل د خپلې مور مخې ته ولاړ وي خو مور یې نه ویني او د فیصل د سترګو نه صرف اوښکې بهیږي. ولې بچی ته څوک یې؟ فیصل د مور په خپو کې کینی خپل سر د مور په غوږ کې کیږدي او جاړي. بچی ته څوک یې ماته ووایه کنه ستا نه خو زما د زوی د بدن خوشبو ځي. بچی ته څوک یې؟ مور زه ستا زوی فیصل یم. ها وی فیصله ته چرته دلې وې بچی زما خو په تا پسې زړه چوده. دې نه پس فیصل خپله مور د ځان سره ښار ته خپل کور ته راولي او بیا د هغې نه پس فیصل خپلې مور ته د سترګو اپریشن وکړي. بچی بس ارمان مې دی چې تا ووینم. اوس په ما دا وخت نه تېرېږي چې کله به زما سترګې سمیږي او زه به خپل فیصل وینم. مورې بس دومره صبر دې وکړه یو څو ورځې صبر نور وکړه بیا به مې وویني. دغسې یو څو ورځې پس د فیصل د مور د سترګو نه پټې لر کړلی شي او پوره 15 کاله پس شازیه خپل زوی فیصل وویني. فیصله بچی ته خو سمه به شان خشته دا څه وې مورې؟ او شازیه یو ځل بیا خپل زوی ځان ته راجوخ کړي او دې نه پس دې ټول په خوشحالۍ یو ځل بیا ژوند تیروي.